سلام قدرمنو کتونکو وخت مو په خیر. نن یوونۍ چې د 1999 کال د کب لسمو د 2021 کال د فبرورۍ له 28مې نیټې سره برابره ده. پام مو له روهي نیوز څخه د نن شپې خبرې ټولګې ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. افغان حکومت وايي طالبان د سولې هوکړې ته ژمن نه دي. طالبان امریکا د افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. امنیت شورا وایي چې د سولې پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ ده. او پاکستان له هند سره د خبرو له لارې د ستونزو د حل هیله څرګنده کړې. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وايي طالبان د سولې هوکړې ته ژمن نه دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل وايي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او په زور واک ته رسیدل غواړي. میاخیل تازه په یوه مرکه کې ویلي دي چې طالبان د دوحې هوکړې ته ژمن نه دي او دغه دی د دې هوکړې کال پوره کیږي، خو په افغانستان کې نه یوازې دا چې جګړې کمې شوې نه دي بلکې لا شدیدې شوې دي. د ده په خبره افغان حکومت د هر هغه اقدام ځواب کوي چې د هیواد ملي امنیت او خلکو ته ګواښ جوړ کړي، خو سوله یې لومړیتوب دی او طالبانو ته هم پکار ده چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبان وايي امریکا د افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې د لومړۍ کلیزې له پوره کېدو سره طالبانو له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په موخه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په همدې موخه په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی شوې هوکړې ته ژمن دي او امریکا دې هم یادې هوکړې ته خپله ژمنتیا ثابته کړي. اعلامیه کې غوښتل شوي چې د سولې بین الافغاني خبرو د چټکتیا لپاره د ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي. د طالبانو پاتې بندیان دي آزاد او د دوی د مشران دي هم له تور لیست وایستل شي. امنیت شورا وايي د سولې پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي افغانانو چې د دوحې له هوکړه لیک د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه یې دي ترلاسه کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وايي چې دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره وربند یقیني کړی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، جګړو، ترور او وحشت محدوده ده. د نوموړي په وینا چې لا هم په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیله مندۍ څه نشته، بلکې د بین الافغاني خبرو پروسه د طالبانو له لارې ټکنۍ شوې ده. اندړ همدارا زیاتوي چې که د دوحې تړون ته له افغاني لیدلوري وکتل شي د سولې په تمه وخت ضایع شوی، افغانانو ته درانه ځاني او مالي تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی. اخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د حزب تحریر په نوم سیاسي ګوند ناستې او غونډې نشي کولی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د سهار 6:30 بجو ناسته کې ویلي دي چې د حزب تحریر په نوم سیاسي ګوند فعالیت نشي کولی او د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي دي چې یاد ګوند د افغانستان له دولت سره ثبت نه دی. ناستې او راټولېدنې غیر قانوني دي او له دې وروسته د ناستو اجازه نه لري. نوموړي دا هم ویلي دي چې حزب تحریر ګوند د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او ډیری وخت یې غړي د حکومت او نظام پر ضد څرګندونې کوي. امرالله صالح ویلي چې دغه ګوند ځینې غړي له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او دې برخه کې به حکومت پر وړاندې اقدام وکړي. حزب تحریر په 1953 زیږدیز کال کې په فلسطین کې د تقی الدین نبهاني په نوم فلسطیني لخوا جوړ او په افغانستان کې له 2003 زیږدیز کال راهیسې فعالیت پیل کړی دی. دغه ګوند د افغانستان د دولت په رسمیت نه پیژني او په عدلیې وزارت کې ثبت نه دی. د پلازمېنې کابل او هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د کب نهمه د سرتیرو ملي ورځ ونمانځل شوه. یاد مراسم چې د خوست په ملي لوبغالي کې نیول شوي وو د دې ولایت ځوانانو او پیغلو د سرتیرو د تشویق په موخه د سرتیرو په غاړو کې عاملونه واچول او دوی د خاورې اصلي ساتونکي وبلل. بشپړ حال یې له خوست د فرید عتیقي په راپور کې. دا په خوست ولایت کې د سرتیرو د ملي ورځې د نمانځنې په مناسبت ځانګړي مراسم دي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په بېلابېلو نظامي حرکاتو او نمایشونو سره نمانځل کیږي. په مقابل کې جنګیږي او د امنیت ساتنه کوي. د ملي امنیت منصبین دي چې د هېواد دښمنان له احترام او عدالت مراتب وړاندې کوي. د
خوستي ولسونه او چارواکي هم ورته د هڅونې او ستاینې په موخه د ګلونو ګېډۍ ډالۍ کوي او د هیواد څخه د دفاع او ساتنې لپاره د افغان سرتیرو قربانۍ او سرښندنې د پام وړ بولي. په ورته مهال د خوست والي جنرال محمد کټوازی د افغان سرتیرو وړتیا او هیوادنۍ مینه ستایي. د نوموړي په باور که ولسونه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملاتړ ته یې دوام ورکړي، د جنګ روانه کشاله به پای ومومي. نور د شهادت چې شهادت مقدسه کلمه ده، نور ګمان کوم چې موږ خاوره ځای نه ورته لري، موږ دومره شهیدان ورکړي دي. او صلح د دغو وسلوال پوځ ارزو او مرام ده. صلح په قوت باندې راځي. که چېرته زموږ تاسې وسلوال پوځ قوت وي او موږ تاسې ټولنه د وسلوال پوځ شاته ودرېږو، دښمن مجبور د صلح وکوي. همداراز ځوانان هم د امنیتي ځواکونو ژمنتیا او د هیواد ساتنې په پار د دوی هڅې رښتینې مبارزه بولي. دوی وایي ځکه یې د سرتیرو لباس پر تن کړی تر څو ښکاره کړي چې ولس د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ او ملاتړ یې کوي. نن په خوست کې بې شمېره ځوانان راوتلي دي د دې لپاره چې خپلو سرتیرو ته مورال ورکړي. د دوی مقدس نظامي لباس یې په تن کړی دی او په عین حال کې دښمن ته دا ښکاره کوي چې ولس په واقعي ډول له خپلو سرتیرو سره دی، نه له هغو پردیپالو او دښمنانو سره چې دا وطن ورانوي. موږ ملکي خلک یو، خو د دې خاطره چې سرتیري تشویق شي او د دوی د قربانیو قدردانۍ شوی وي، موږ د دوی لباس پر تن کړی دی. ولې ځکه کوم هیواد چې نظام او نظامي سرتیري ونه لري، هغه داسې وي لکه یو څوک چې په تن جامې ونه لري. بل لوری امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې د ولس له لوري د دوی هڅونه او ستایل د دښمن په مقابل کې د دوی مورال لا لوړ ساتي. دوی زیاتوي هیڅ کله به په خپلو دندو کې ناغېړي ونه کړي او تر وروستۍ سلګۍ به په پوره میړانه د افغان خاورې او خلکو ساتنه وکړي. ډېر خوشحاله یم ځکه چې د هغوی تشویق کوم دې ستاینه چې د په دې مراسم کې ګډون کړی دی، موږ ته ډېر لوړ مراعات کړی دی او بیا هم له دوی څخه مننه کوم او دوی ته دا اطمینان ورکوم چې موږ به انشاءالله شپه او ورځ لکه سره کوم چې د وطن څخه د دې خاورې څخه ولس څخه موږ دفاع کړې ده او له دوی څخه به بیا دفاع کوو په مېړانه. تر هغه چې یوه قطره وینه په وجود کې د وطن نه دفاع کوو او هېڅوک نشي کولی د دفن ته د ملکي خلکو ته ضرر ورسوي. انشاءالله موږ په خدمت کې یو. بلخوا یو شمېر وګړي له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې باید د هغه سرتیرو کورنیو او د ماشومانو راتلونکي ته پاملرنه وکړي چې د جګړې په ډګر کې یې ژوند او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست. ننګرهار کې به سږ کال 2.3 میلیونه نیالګي کېنول شي. په همدې موخه نن د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو چې د ښار په ناحیو کې به 1.0 نیالګي کېنول شي. بشپړ حال یې له ننګرهار د سباوون ساحل په راپور کې. د ښاري زرغونتیا لپاره په سږني کال کې د هڅو پیل. دا کال به په ټول ننګرهار کې 2.3 میلیونه نیالګي کېنول شي او پیل یې د جلال آباد ښاروالۍ د باچا خان له مزاره د ښار په 9 ناحیو کې د 1.0 نیالګیو په کرلو وکړ. حدود د 1.0 نیالګیو په 9 ناحیو کې کېنو. دا 1.0 به مستقیما د ښاروالۍ په مرسته باندې ترسره کیږي او همدارنګه به ولسونو سره کافي همغږي لا نور هم رامنځته کیږي چې د نیالګیو کېنولو ترڅنګ د دې حفاظت او همدارنګه ساتنه په ښه شکل باندې ترسره شي. خو خلک بیا د نیال شو نیالګیو پالل غواړي ځکه چې هر پسرلی د نیالګیو ایښودل پیلیږي، خو ورته د مسؤلو چارواکو او عامو خلکو نه پاملرنه ده چې نیال شوي بوټي له څو ورځو وروسته وچیږي. کله سپرلی راځي نو موږ د زرګونو بوټو د کرلو شاهدان یو. نو د کرلو نه یې تشکري کوو چې هغه زیربط ادارې کوي، لیکن پالنه ډېره زیاته مهمه ده چې وپالل شي. موږ ګورو چې پالل کېږي نه، چې هم ولسونه هم حکومت دې ته باید یو پلان ولري. کېنول 15 دقیقې وخت نیسي، خو ښېرازول بیا 20 کاله وخت نیسي. باید دا په نظر کې ونیول شي چې دا بوټی ما نه هلکه دا باید څنګه ساتنه ترې وکړم، دا باید څنګه وساتم. د جلال آباد ښاروال بیا سږ کال په نویو کېنول شوو نیالګیو د ښار زرغونېدا ته ځکه هیله مند دی چې وایي د نیالګیو د شمېر پر ځای پاللو ته پام ډېر دی.
د کمپلیکس بوټو ونو د ساتنې او پالنې لپاره موږ د سبزی 2 کسه کارکونکو موظف کوو چې د دې نه پالنه وکړي او د دې په ساتنه کې او پالنه کې خپل مسولیت ادا کړي. د دې نه بغیر موږ په خاریانو باندې غږ کړی د شورا د خار د بیلابیلو برخو شوراګانو د گذر وکیل صاحبانو مدني فعالانو دوی ټول موږ ته ډاډ راکړي او په یو ژمنتیا او تعهد باندې دوی موږ سره دا خبره غوټه کړې ده چې د دې نیالګیو ونو پالنه او ساتنه وکړي. تیر کال هم ننګرهار کې له 2 میلیونو ډیر نیالګي کرل شوي وو او د نه پاملرنې له کبله یې د ښار په زرغونتیا اغیز نه وکړی او دا ځلې چارواکو د پاللو ژمنه کوي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم ځینې بهرني خبرونه. پاکستان له هند سره د خبرو له لارې د ستونزو د حل هیله څرګنده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد یې غواړي له هند سره شته ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. نوموړي زیاته کړي دوی له هند سره د کشمیر پر مسأله کې هم خبرو ته اترو ته لیوالتیا لري، خو ټینګار یې کړی دی چې په کشمیر کې باید په روان بشري وضعیت سترګې پټې نشي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام څرګنده کړي چې پاکستان پر چا د برید پلان نه لري، خو که چیرته د بلاکوټ پیښه تکرار شي نو بیا له خپل ځان څخه د دفاع پر چل هم ښه پوهیږي. له هغه وروسته چې د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه امریکا د سعودي په ځینو چارواکو بندیزونه ولګول او رسنیو نیوکې وکړې چې ولې امریکا د خاشقجي د قتل په قضیه کې پر محمد بن سلمان بندیزونه نه دي وضع کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې دوی به د عربستان په اړه خپل دریځ ډیر ژر روښانه کړي. ولسمشر جو بایدن ویلي بل سبا به تازه اعلامیه خپره کړي او په هغه کې به د سعودي عربستان پر وړاندې د امریکا دریځ روښانه شوی وي. په وروستیو ورځو کې امریکا د عرب خبریال جمال خاشقجي د قتل راپور خپر کړ چې ویل کېدل د وژلو پلان یې محمد بن سلمان منظور کړی و، خو نوموړي بیا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم یو اقتصادي خبر. افغان سوداګرو د 101 میلیونه ډالرو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د پلور قراردادونه ترلاسه کړل. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د ګلفورټ نندارتون په پای ته رسیدو سره افغان سوداګرو او صادروونکو په ټولیزه توګه د څه باندې 101 میلیونه افغانیو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو تولیداتو د صادراتو تایید شوي تړونونه ترلاسه کړي. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت د خصوصي سکتور د پراختیا رئیس حبیب الله حبیبي چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و وایي چې د دې تړونونو ډیری برخه له هندوستاني خواو سره ترسره شوې ده چې ټولیز ارزښت یې 100 میلیونه ډالرو ته رسیږي. په دغه تړونونو کې د څه باندې 101 میلیونه ډالرو په ارزښت وچې میوې، طبي بوټي، د نباب، تازه میوې، جوس او شات شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د ګلفورټ له کلني نندارتون څخه افغان سوداګرو په ټولیزه توګه د نږدې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کول. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو دا ول روحي نیوز د نن شپې خبري ټولګه تر بیا ښې چارې.